السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډیر مهم خبرونه درکړم. چې خاص کر زه به تاسو ته د پاکستان سوپر لیګ په هکله باندې اخري فیصله راغلې ده چې په نن ویډیو کې به زه تاسو سره شریک کړم، او بل به زه تاسو ته دغه د افغانستان لوبغاړي لکه نجیب زدران، رحمان الله ګربز او همدغسې نور احمد دوی به کله به روانېږي دوبۍ ته، چې هلته په پاکستان سوپر لیګ کې د لوبو کولو لپاره به دوی کله روانېږي. او بل به زه تاسو ته د افغانستان وایس چیرمن حامد شینواري په هکله باندې هم یو بد خبر درکړم. نو کوم ملګری په چینل کې نوي راځي، ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځم اول زه تاسو ته دغه پاکستان سوپر لیګ مینوالو ته یو ډېر ښه خبر ورکوم چې د پاکستان رسنیو نه دغسې خبر راوتلی ده چې دوبۍ تیار شوی ده، او دوی موږ ته ویلي دي چې موږ ته د دوبۍ دغه دولت چې کوم د اجازه یې راکړې ده چې تاسو پاکستان راوغواړئ او دلته سره لوبې ترسره کوئ. ابودابي چې کوم ده د دوبۍ کې یو ځای ده، هغلته یو میدان ده، په دغه کې به د پاکستان سوپر لیګ دغه بقایه شل دي که 21 لوبې پاتې دي دغه به هغلته ترسره کیږي. او زه به تاسو ته ووایم چې دوی دغسې خبره م ورکړې ده چې کیدی چې دغه جون 3 یا 4 تاریخ باندې د پاکستان سوپر لیګ دغه لوبې شروع سي، خو 20 جون پورې به یعنې موږ ختمو. موږ به بعضې ورځو کې دوه لوبې به زیاتې کړو او زر تر زره به دغه ټورنمنټ ختم کړو. خو دغلته که موږ راسو د افغانستان لوبغاړي په دغه کې رحمان الله ګربز، نور احمد او همدغسې نجیب زدران چې کوم ده دغه 3 لوبغاړي د پاکستان سوپر لیګ کې به لوبې ترسره کوي. اخیستل سوي دي چې ګربز ملتان سلطان کې اخیستل سوی، کراچۍ کینګز بیا نجیب زدران اخیستلی ده، او همدغسې کراچۍ کینګز بیا نور احمد هم اخیستلی ده. زه به تاسو ته وایم چې یعنې 22 مای باندې به رحمان الله ګربز، نجیب زدران او نور احمد د دوبۍ په طرف باندې به روانېږي. اولته به یو هفته ده، کله شپې به کرنټین، هغې نه وروسته به بیا خپل ټیمونو سره یو ځای کېږي، او که خیر یې د پاکستان سوپر لیګ کې به لوبې ترسره کوي. او بل به زه تاسو ته د قیس احمد په هکله باندې مې ووایم چې قیس احمد تېره ورځ روان شوی او دوبۍ کې ده، اوس دوبۍ ته رسېدلی هم ده. دی به دوبۍ نه ډایرکټ به ځي هلته په انګلینډ ته ځي، هلته به T20 بلاس کې که خیر یې قیس احمد لوبې ترسره کوي. قیس احمد دغه کال ته په پاکستان سوپر لیګ کې لوبې نه کوي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان وایس چیرمن حامد شینواری چې کوم ده هغه په کرونا وایرس باندې اخته شوی دی، یعنې کرونا وایرس نیولی ده. دغه تېره یو هفته چې کوم ده دغه په کرونا وایرس دغه مرض باندې اخته شوی ده. خو اوس که تېره ورځ موږ د دغه حالت وګورو، دی وایي چې لږ غوندې فایده مې شوې ده، او مینوالو نه یې دغه غوښتنه کړې د افغانستان د کرکټ مینوالو نه چې ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې زر تر زره دته الله پاک شفا ورکړي. نو الله پاک دې دته د روغ صورت ثواب وکړي، یعنې شفا دې الله پاک ورکړي چې افغانستان ته خدمت وکړي. ځکه تعریفونه موږ د ده ډېر اورېدلي، خو اوسه پورې دی غیب و. او تېره ورځ دغسې خبر راووته چې دی دغه یو هفته راهیسې په کرونا وایرس باندې اخته شوی ده.